د ګرامر په دې برخه کې موږ سره سمپل پاست ټینس دی. سمپل پاست ټینس معنا تیره ساده زمانه. د دې تعریف په دې ډول اټ شو ان اکشن یو عمل ښایي which started کوم چې شروع شوی and ended او ختم شوی at specific time in the past په معلوم وخت کې په تیره زمانه کې. د سمپل پاست ټینس سټرکچر مثبته جمله په دې ډول ده subject plus second form of verb plus complement. We went to school yesterday. مونږ پرون مکتب ته لاړو. د مثبت جملې جوړښت did plus subject plus verb plus complement. مثال په دې ډول دی Did he meet with Ali yesterday? آیا هغې د علي سره ملاقات وکړو پرون؟ ګرانو دوستانو په منفي جمله کې موږ سره سبجیکټ دی پلس ډیډ دی پلس ناٹ پلس ورب پلس کمپلیمنٹ. جمله په دې ډول ده وی ډونټ رایټ هوم ورک یسټرډے. موږ پرون خپله کورنۍ وظیفه نه وه لیکلې. د سټرکچر په دې برخه کې راځو منفي سوالیې ته ډیډ پلس سبجیکټ پلس ناٹ پلس ورب پلس کمپلیمنٹ. جمله په دې ډول ده ډیډ دی ناٹ گو ټو د پارک یسټرډے. آیا هغوی پرون پارک ته نه و تللي؟